الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، په تیر درس کې مو د اسلام سنتونه تر بحث لاندې نیولي وه. د اسلام د سنتونو څخه مو اول او دوم بیان کړي وه، او دریم سنت د اسلام بریتونه کوچني کول دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احفو الشوارب، بریتونه وکاږي. همدا ډول بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انهک الشوارب، بریتونه پر بیخ غچکی. احفا بریتونه د بیخه استل، او انحاق معنا بریتونه په بیخ کې غچی کول. په هر صورت د ټولو مذهبونو پر دې خبره اتفاق دی چې بریتونه کوچني کول سنت دي. البته په کیفیت او اندازه کې اختلاف شته. یو قول دا دی چې بریتونه وخریل سي، خریل یې سنت دی. فتاوی هندیه او رد محتار په 5 جلد صفحه 222 کې دا مسله را نقلي، او دا قول علماو صحیح بللی دی چې بریتونه په غچي باندې دومره کوچني سي چې پر پای ودرېږي. څلورم سنت د اسلام څلورم سنت د بغل او پزي د ویښتانو کښل دي. د بغل ویښتان که څه هم کښل یې سنت دي، خو که یو وار وکښل سي او بیا وخریل سي جائز دي. فتاوی هندیه لیکي وفي الإبط يجوز الحلق والنتف أولى، یعنی د بغلونو ویښتان خریل جائز دي او کښل یې غوره دي. د خریلو لامل یې دا دی چې د رد محتار په قول د ویښتانو کښل یو ډول د سترګو ناروغي رامنځته کوي. دغه مسله هم رد محتار په 5 جلد صفحه 222 کې را نقل کړې ده. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 358. 5م سنت د اسلام 5م سنت تر نامه لاندې د ویښتانو خریل دي، او د نجاست د مخرج څخه د ویښتانو لرې کول مستحب دي، ځکه انسان لره نظافت او پاکی لازمي ده. د نه لرې کولو په صورت کې د ویښتانو چټلتیا راځي، په نتیجه کې کامل نظافت له منځه ځي. د نامه لاندې په ویښتانو کې امام نووي رحمه الله د نارینهو لپاره خریل غوره بللی دي، او د ښځو لپاره اکشل غوره بللی دي. مقصود د دغه ویښتانو لرې کول دي، او اندازه هغه اندازه چې په نوکانو کې راغلی وه، چې په هفته کې یو وار، په 15 ورځې کې یو وار، او تر 40 ورځو په هیڅ صورت وانه وړي. دغه مسله په پورته حواله باندې رد محتار او فتاوی هندیه دواړو را نقل کړې ده. 6م سنت د اسلام 6م سنت مسواک وهل دي، ځکه د مسواک وهلو په اړه تقریبا 40 احادیث راغلي دي. د مثال په ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. دی مبارک فرمایي که چیرې زه نه ویرېدای چې زما پر امت به سختي راسي، ما به دوی ته د هر اوداسه کولو پر مهال په مسواک وهلو سره امر کړی وای. فبل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. یو لمونځ چې مسواک ورته وهل سوی وي تر 80 لمونځونو غوره دی چې مسواک
نوي ورته وهل سوی. مسئله: مسواک وهل پر نارینه او ښځو دواړو باندې سنت دی، خو که مسواک نه وي د لاس د شهادت ګوته یې پر ځای استعمالول کفایت کوي، او که مسواک موجود وي بیا نو ګوته د شهادت په خوله ګرځول د مسواک کفایت نه کوي. مسئله: مسواک د اندازې له مخې د 4 ګوتو څخه تر 1 پورې غوره سوی دی، او اندازه به یې د پنډوالي اندازه به یې د ګوتې په اندازه وي. همدا ډول د اوداسه پر مهال کله چې څوک د خوبه راکښېني، کله چې غاښونه ژړ سي، او کله چې خوله بوی وکړي، د قرآن د تلاوت په وخت کې په دغه وختو کې په خاص ډول باندې مسواک وهل ښه ګڼل سوی دی. 9 سنت: د اسلام 9 سنت په خوله اوبه ګرځول دي، چې هغه مخکنی حدیث دی چې رانقل مو کړي 10 من الفطره، هغه یې د دلیل په توګه کفایت کوي، او احکام یې د فقه شریف په مسائلو کې راځي. دا خو موږ د عقایدو بحث کوو. 8 سنت: د اسلام 8 سنت په پزه اوبه ګرځول دي، البته ترتیب یې ورته ضرور دی چې عبارت د 5 شیانو څخه دی. لومړی په خوله اوبه ګرځول، دوهم په پزه اوبه ګرځول، دریم دا چې هر یو 3 ځلې مینځل، څلورم دا چې په مینځلو کې د راسته اندام څخه کار اخیستل، پنځم دا چې په استعمال کې هڅه او زیار ایستل دي تر داسې اندازې چې په خوله اوبه ګرځولو کې اوبه تر ستوني پورې ورسیږي، او په پزه اوبه ګرځولو کې تر خیشوم پورې اوبه ورسیږي. البته 5م شی د هغه کس دپاره دی چې روژاتي نه وي، او که یې روژه نیولې وه د احتیاط له امله دې مبالغه نه کوي تر څو په روژه کې یې تاوان ځینې رامنځته نه شي. 9 سنت: د اسلام 9 سنت استنجا وهل دي. استنجا د نجاست د لارو څخه د نجاست د لرېوالي څخه عبارت. دغه لرېوالی په اوبو، لوټه، ډبره او یا په دواړو سره وي. د یادونې وړ ده چې استنجا په 5 ځایو کې 5 ډوله حکم لري. لومړی ډول استنجا فرض ده. دا په هغه صورت کې چې د نجاست د وتلو ځای پرته شاوخوا ځایونه تر 1 درهم زیات په نجاست چټل شوي وي. دوهم ډول استنجا واجب ده. دا په هغه صورت کې چې د نجاست د وتلو د ځای پرته شاوخوا ځایونه 1 درهم په نجاست چټل شوي وي، یعنی تر 1 درهم زیات نه وي. دریم ډول استنجا سنت ده. دا په هغه صورت کې چې د نجاست د وتلو د ځای پرته شاوخوا ځایونه تر 1 درهم کم په نجاست چټل وي. څلورم ډول استنجا مستحب ده. دا په هغه صورت کې چې یوازې د نجاست د وتلو ځای په نجاست چټل شوی وي، او نور شاوخوا ته نجاست تیری نه وي کړی. 5م ډول استنجا بدعت یعنی غیر مشروع ده. دا په هغه صورت کې چې یو څوک د باد وتلو، د خوب ویښېدلو او یا د حجامت کولو څخه وروسته استنجا ووهي. همدا استنجا غیر مشروع ده، ځان ځنې ژغورل اړین دي. 10 سنت: د اسلام 10 سنت په سر کې راسته لاره ایستل دي. دا په هغه صورت کې چې د یو چا د سر ویښتان غټ وي او غټ کړي وي، او که یې وخري دا هم سنت کار دی، ځکه د ډیرو احادیثو څخه څرګنده سوې ده چې سر خریل غوره کار دی، او که یې څوک خپل سر غټ کړي نو ورته پکار ده چې 10 سنت د اسلام پلي کړي او راسته لار وباسي، نه داسې لکه په معاصر وخت کې چې ځینې د سر اړولو کفري دودونه ټولنې ته راغلي دي. د راسته لارې په بڼه د نوموړو دودونو څخه ځان ژغورل د ځان په ګټه دي. 11 سنت: د اسلام 11 سنت عمره کول دي، ځکه فقه سنه په صفحه
443 جلد اول کې لیکي وحكمها سنة عند الأحناف والمالكية، يعني عمره د حنفي مذهب د علماو او د امام مالک رحمه الله د مذهب د علماو فعام سنت ده. په بل ځای کې فتاوی هندیه لیکي العمرة سنة عندنا وليس بواجبة. همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې په اړه ډېرې ویناوې کړي دي. د مثال په ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذي شریف روایت دی، العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عمره تر بلې عمرې پورې کفاره د هغو ګناهونو ده چې د دغو دوو عمرو په منځ کې یې کړي وي او د قبل سوي حج مزدوري جنت ده. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابعوا الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة. د حج او عمرې په منځ کې یو ځایوالی کوي. بېشکه حج او عمره ناداري، مسکنت او ګناوې داسې له منځه وړي لکه د آهنګر بنۍ چې د اوسپنې سرو او سپینو زرو زنګ له منځه وړي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية لمسلم حجة معية. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمره د روژې په میاشت کې په ثواب کې د حج سره برابره ده. او د امام مسلم رحمه الله په روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل ثواب یې دومره زیات دی لکه حج چې زما سره یو ځای وکړي. تر دې ځایه پورې د اسلام سنتونه وه او البته د عقایدو اړونده فقط دا شیان پیژندل او تفصیلي احکام به انشاءالله د فقه په درسو کې هم تر بحث لاندې نیسو. الله جل شانه چې موږ او تاسو ته ژوند راکړي چې په آینده درسو کې انشاءالله د ایمان شرطونه تر بحث لاندې ونیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.